د طالبانو حکومت د پیر په نوم کس نیول کېدو ته په غبرګون کې وایي چې په خپل سر د پیژندل شوو کسانو نیول جرم دی. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبې د جون په 24مه چنګاښ 2 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اسلامي امارت یو مسؤل نظام دی، عدلیه او قضایي ارګانونه لري او په خبره یې هر جرم او جنایت باید له خپلو قانوني لارو څخه بررسي شي. نوموړي زیاته کړې ده چې څو تنه خپلسري کسان د ټولنې معروف خلک نیسي، سپکاوی او توهین یې کوي، عکسونه او ویډیوګانې ترې اخلي. دا په خپله جرم او جنایت دی چې ډیر ژر به تر حساب لاندې ونیول شي. د تیرې ورځې را په دې خوا په ټولنیزو رسنیو کې د ابراهیم آغا پیر د نیول کېدو ویډیو خپریږي چې د څو تنو لخوا تر نیول کېدو وروسته پوښتنې ورڅخه کیږي. یاد کس چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته راغلی، په ځینو ولایتونو کې له خپلو مریدانو سره لیدلي چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.